ملګرو زما چینل ټیکنیکل افضل سبسکرایب کړئ او د بیل پایکن یې کلیک کړئ ولې چې زما هر ویډیو تاسو ته په ټایم در ورسیږي. السلام علیکم ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم ستاسو څرنګه د یو چا لا تاسو خپل آی ډي څرنګه بندولای شئ. تاسو کولی شئ چې د بل چا آی ډي ور بنده کړئ. نو صرف تاسو چې زه شی درښیم هغو ته سم په غور سره وګورئ. نو اول به لاړ شو فیسبوک ته. د فیسبوکه بس دا درې خطې دی، په دې به کلیک کې، په دې سې کلیک کې لاړ بسې. اول ملګرو دا واورئ چې دا تاسې یو هیک کولی یې نه شئ د بل چا وال، مطلب صرف بنده کړئ. ښه هیک هغه هېڅ تاسو د دې پاسورډ او ایمیل وګورئ. په دغه کې نه تاسو د پاسورډ کتلی شئ نه ایمیل، صرف تاسو هیک بندولی شئ. نو که غواړئ چې د چا آی ډي بنده کړئ، لا خپل آی ډي بنده کړئ، نو داسې طریقه ده. فیسبوک ته به لاړ شئ، بیا دغو دریو خطو ته، بیا سیټینګ ته چې لاړې، ښه سیټینګ ته چې لاړې دلته ډېر غدي، مطلب انفارمیشن دی او سیټینګ دی. تاسو دلته خپل آی ډي نومان او شیان بدلولی شئ. تاسو کولی شئ چې د هغه ایمیل هم وګورئ، خو ایمیل څه فایده نه رسوي، پاسورډ نه وي. خو بیرته که تاسو غواړئ چې د ده آی ډي ور بنده کړئ، لا خپله بنده کړئ، مطلب یو څوک یې خپل آی ډي مطلب نه پیږي، لا غواړي چې بیرته بنده کړي، نو داسې بنده کړئ چې پرسنل انفارمیشن ته لاړ شئ. تر ټولو لاندې به دا مینیج اکاونټ لیکلی وي. نو په دې سې کلیک کړئ. دلته یو هغه راځي، دا هغه ده ډي اکټیویټ لیکلی ده. ډي اکټیویټ مطلب دا دی چې تاسو اکاونټ ډي اکټیویټ کوئ، د هغه بعد نه څوک تاسو اکاونټ کتلی شي. مطلب چې زه اوس فیسبوک ته لاړ شم او ستا نوم سرچ کومه، نه به راځي، تصویران یو شی به دې نه راځي، مطلب اکاونټ دې بند شو. نو که غواړئ چې د اکاونټ دې بند کړئ، صرف په ډي اکټیویټ باندې به کلیک کړئ. ډي اکټیویټ بعد به دلته صرف تاسو یوري خپل پاسورډ ور واچوئ. نو خپل پاسورډ زه ور اچوم. زما پاسورډ غلط ده. نو داسې خلاص شي. بیا دلته تاسو ته اپشن درځي، یا تاسو مطلب ولې اکاونټ بندوئ، ډي اکټیویټ کوئ، مسله څه شی ده. دلته ډېر غدي چې بولي اپشن ته ګور، دا ټول لاندې لیکل آی هیو ان ادر فیسبوک اکاونټ، مطلب د ما بل فیسبوک اکاونټ شته، ځکه دا بلاک کوم. نو دغه بعد دلته کته او اپشن راځي اوکې. اوکې یو به دلته یو تاسو ټیک کوئ. ښه دا ولې نه ټیک کېږي. ښه نو مثال دغه بعد تاسو دغه یو ټیک کړئ، دغه څه ټیک کړئ، د هغه بعد کته اپشن راځي اوکې. اوکې سې کلیک کړئ، ستاسو اکاونټ به ډي اکټیویټ شي. خو زه اوس خپل اکاونټ نه ډي اکټیویټ کوم، ولې زما په کار ده زه په خپله دا اکاونټ استعمالوم. تاسو که غواړئ خپل اکاونټ ډي اکټیویټ کړئ، صرف دلته یې په یوه اپشن باندې کلیک کړئ، ستاسو مرضي سپاري باندې کلیک کړئ. ښه پروا نه کوئ، سپاري اوس کلیک شي، د هغه بعد اوکې کلیک کړئ او ستاسو اکاونټ به بند شي. که غواړئ چې بل چا وال هم ور بند کړئ، خو هغه لپاره به تاسو د موبایل درښئ، بیا به بندوئ. نو که تاسو دا ویډیو کتلی وي او خوند مې ځینې اخیستی وي او زده کړی مې وي، نو دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ ملګرو سره، او زما چینل ټیکنیکل افضل خامخا سبسکرایب کړئ د نورو نویو ویډیو لپاره.